د شلتالانو باغونه هم پرېمانه دي. اتیا 50 داسې راځي تقریبا 100 کنه پرې راسره بعضې 15 کیلو هم خېږي 5 نیم هم خېږي قسم قسمې دانې وړې غټې پکې. د ګل په وخت کې چې کله باغ باندې باران وشي یا واوره وشي دا باغ ته نقصان رسېده. 100% کې 80% کموالی کړی دی. هغه باغ تاسو په څومره ځمکه کې کلی دی دغه او څومره بوټي به هم پکې کې کېنولي؟ د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. د جنتي وطن یوه څنډه ده او دغه څنډه نو د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ ده. د سرکاڼو په ولسوالۍ مخکې موږ یوه خپرونه جوړه کړې وه چې د سرکاڼو په ولسوالۍ کې د ګني څخه د ګوړې جوړولو ګاڼۍ درته پکې معرفي کړې وه. نو په سرکاڼو کې یوازې دا نه چې ګاڼۍ کېږي، دلته د شلتالانو باغونه هم ښه پرېمانه دي. راغلي یو په یو شلتالانو باغ کې و دلته له دوی سره خبرې کوو چې دغه باغ په څومره ځمکه کې دی او څومره حاصلات ورکوي او د نورو کلونو په پرتله سږ کال دغه باغ حاصلات څنګه دي. نو زموږ سره پاتې شئ او له خپرونې خوند واخلئ. لیدونکو دا چې یو ورور مې ترڅنګ دی په دې باغ کې کار کوي، نو دې سره خبرې کوو. وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ څنګه ښه نوم مې سجاد الله دی او د دې باغ کې کار کوونکی ما د کار کوونکي په صفت کار کوم. سجاد الله د دې سرکاڼو کې د بل کوم ځای نه دلته راغلی کار پسې؟ سرکاڼو یم. ښه په دې باغ کې د څونه وخت نه کار کوې؟ بس دا 4-5 ورځې کار کوم چې دلته کار کوم. مطلب د دې باغ 4-5 ورځې کېږي چې افتتاح شوی دی او شلتالان ته وړي خلک. د دې نه به تقریبا څومره شلتالان بازار ته وړل شوي؟ بس یو 3-4 غاړه وړل شوي دي. 3-4 غاړه. په یو غاړه کې به څونه کاټني؟ یو غاړه کې بس مختلف راځي 100 اتیا 50 داسې راځي. ښه او دې تاسو له د کار په مقابل کې څونه روپۍ درکوي؟ 2.5 ورځې 2.5 سهار نه راځي ماښامه پورې سهار نه ماښامه پورې. دغه د باغ کار دی مخکې کله که څه کار دی اول ځل دی؟ مخکې کلونو کې هم کله دی. ښه مخکې د نورو کلونو په پرتله څه کال دا باغ څنګه دی؟ نورو کلونو په پرتله څه کال باغ ډېر خراب دی او دانې پکې نشته دی ځکه د ګل په وخت کې به ګلۍ د واوره مو شوه او بارانونه اوس سخت خراب دی باغ. ښه دا کم بارانونه چې د تېر وخت کې وشول نو دې کې دغه خراب شو شلتالان؟ او دا شلتالان خراب شو. دې باندې چې کله بارانونه وشو بارانونه دې باندې کله وشي هغه د هغې کې دانه بیخي خرابوي. نو سږ کال بیخي به ځینو بوټو کې بیخي دانه شته نه دی. مطلب د باغ مزه نشته سږ کال؟ مزه نشته سږ کال. ډېره مننه تا ته ښه وخت. لیدونکو دا چې یو بل ورور مې ترڅنګ دی، وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ نوم مې خالد خان دی او د مسلم آباد اوسېدونکی یم. خالد خان څومره کسان در سره په دې باغ کې کار کوي؟ بس سږ کال بس باغ خراب دی، نور کالونه به ډېر کسان وو، سږ کال بس کسان کم دي، بس 10 کسان تقریبا 100 کنه پرې راسره. او څوم کال دی چې دا باغ حاصل ورکوي؟
د اتم خواوشا کال بیا اتم کال اته کال مطلب د حاصل ورکو ها. د اته کالونو کې سکال دا باغ د خراب دی که نور کم کالونو کې دا باغ د خراب شوی دی سکال غالی او بس سکال یار ډیر خراب دی نور کالونو پرتله مخکې خو مخکې گزاره کوله خو خا ویل چې سکال موږ سره اتلس یا شل کسان کار کوي په نورو کالونو کې به څومره کسان نو سره نور کالونو کې به ډیر څلوېښت کسان تقریبا او دا باغ څومره وخت دوام کوي مطلب دا میاشت کې ختمیږي یو میاشت کې دا ختمیږي 2 میاشتو کې ختمیږي څومره کې ختمیږي دا به بس دا میاشت کې ختمیږي خو میاشت کې یوه نیمه میاشت کې 15 ورځو کې ښه ډیره مننه تا ته ښه غواړم درنو لیدونکو نو په اتلس جریبه کې دغه ډیر لوی باغ دی په دغه باغ کې بعضې داسې بوټي شته دی چې ډیره کمزورې دانم لري ډیره خرابه دانم لري تاسو به دغه ورونو خبرې اورېدلې وي چې ویلې چې په باران او واورې دغه باغ حاصل ډیر خراب کړی دی نو په باغ کې خمې هم وه خو ډیرې خرابه شوې هم وه ګوزو د دې باغ له مالک سره هم خبرې کوو چې هغه د باغ په باره کې راته څه وی درنو لیدونکو نو یو بل استاد مې ترڅنګ دی چې لګی دلته د شلتالانو نه دا کاټن ډکه او استاد ستړی مشي او نوم دې څه دی نوم اسماعیل دی او د سرکاڼو اوسېدونکی اسماعیل وروره د څومره وخت نه دی باغ کې کار کوي د شپږ نیم کاله کېږي شپږ نیم کاله کېږي دا کاټن چې تاسو راکوئ تاسو پته لګیږي چې دا یو کاټن څونه کیلو خېږي نه دې څه پته نه لګي بعضې 15 کیلو هم خېږي 5 نیم هم خېږي قسم یې دانې وړې غټې کي نه دا د کاټن د ورکوټوالي او غټوالي خبره ده که څنګه د دانې بعضې غټې وړې بس دغه کاټن خبره نه ده د دانو د وزن خبره ده دا خو به تاسو هم داسې ګډ وړه کوئ دا خو به کنی چې غټې دانې یو کاټن کې واچوئ او وړې بل کې واچوئ داسې خو به کنی نه دا قسمونه یې بس دې کې ښه کاټن بیلي د غټو دانو کاټن بیلي دې کې یو ځای سیډي ورته وایي هغه بیلی سپیشل چاڼې دا بیل کاټن یي ډېره مننه استاد او تا ته ښه کار غواړم مننه بابس درنو لیدونکو نو د دې باغ
مالک چې کوم یو هڅه وکړله خو هغه پیدا نه کو قاری صاحب را سره د قاری صاحب د دې باغ مسؤل دی د دې کارکونکو مسؤل دی قاری صاحب ستړی مشي او نیم د څه دی السلام علیکم زه ما نوم علم الله دی او هم د باغ مسؤلیت را په غاړه دی قاری صاحب دا راته وایي چې د باغ حاصل سکه څنګه دی نو بدبختانه سکل حاصل د باغ ډېر مزیدار نه دی او ډېر خو راضي ته نه خو د الله نه په تقدیر باندې راضي او په هغه باندې زموږ ایمان دی او ستاسو د کارکونکو سره موږ خبرې وکړلې هغه ویل چې باغ د نورو کلونو په پرتله سکه ډېر خراب دی دا واورې خراب کړی دی که کوم مرض یې کړی دی نو د ګل په وخت کې چې کله باغ باندې باران وشي او واوره وشي دا باغ ته نقصان رسي دا باغ چې کله ګل ته ورسېد هغه وخت کې په واوره وشوه د وجې نه باغ حاصل ډېر کم ورکو او دغه نه وروسته موږ دوايانې مې استعمال کړې دي دپاره چې هغه باقي پاتې دانې ښې شي خو کم خواله یې ونه کړو ځکه بارونونه پرې ډېر شو د نورو کلونو په پرتله به دې سکه څومره کموالی کلی باغ نو داسې وایي چې په 100% کې 80% کموالی کړی دی هغه باغ چې موږ ته د یو بوټي موږ ته 20 کارټنه 10 کارټنه مال راکوو ته اوس د خپله ګوري چې په دې کې یو کارټن مال هم نشته دی او یا یو کارټن مال موږ ته راکوي نو تقریبا 80% نقصان یې کړی دغه باغ چې کوم دی دا تاسو په څومره ځمکه کې کلی دی دا او څومره بوټي هم پکې دی کې کېنولي دا باغ تقریبا په 20 جریبه ځمکه کې دی او تر 3000 پورې بوټي په دې کې نال شوي دي دغه بوټي چې تاسو کوم نال کړي ټول رسېدلي دي که څه پکې خراب شوي دي بعضې بوټي خرابېږي خو د هغې په ځای باندې دلته انجنیران او هغوی راځي بیا هغې په ځای باندې نور بوټي نالوي هغه لږ وروسته رسېږي خو نور بوټي نالوي دې دپاره چې هغه خلا پاتې نه شي تا د انجنیرانو خبره وکړه د دې باغ د ډیزاین تاسو خپله کړی دی دا د بوټو د کېنولو که انجنیرانو مو ته راغوښتي د باغ د ځمکې د چیک دپاره مخکې انجنیران راغلي وو د دې د وجې نه دا نور باغونه بیا خلکو وکړه ځکه دا ځمکه چیک شوې وه او په خپله هم دې باغ دپاره بار بار انجنیران راغلي وو هغوی چیک وو هغې ورته انتخاب وکړو حتی د دې ځمکې دپاره د فاصلې دپاره ټول انتخاب انجنیرانو د زراعت انجنیرانو کړی مطلب په سرکاڼو کې بیا ولنی باغ دا شوی دی چې نور باغونه وروسته شي او انشاءالله ولني باغونو کې هم دا د سرکاڼو کې د شفتالو چې دا باغونه شوي دي او هغه نور باغونه چې دي هغه بیا وروسته شوي دي د دې دغه نیک څخه به ستاسو ښه نږدې رابطې نور آینده کې کوم پلان نشته دی چې د شلتالان نه په غیر بل کوم چې شي باغ ته داسې اراده کړې ده که نه نو نیک سره هم رابطه شته دی نور آینده کې پلانونه لري اوس یې یوریکا لیمبو هلته نل کړی هغه هم ډېر ښه حاصل ورکړی خو دومره ده چې سپورټ زموږ د خوا نه د حکومت د خوا نه وشي د مشرانو د خوا نه وشي او زموږ حمایت وشي نو انشاءالله تعالی ډېر ښه ارادې لرو ښه پلانونه لرو او د ډېر خلکو دپاره د زمینه سازي د کار هغې دپاره امیدونه لرو انشاءالله دا فکر کوم داسې ځمکه ده چې غنم او دا شیان داسې ښه نه کوي خو باغونه ښه کوي نو حکومت یا کوم ډېر مؤسسات دلته په افغانستان کې کار کوي د زراعت په برخه کې بیا ډېر کار کوي ستاسو چا مرسته کړې ده دې کې نو تر اوسه پورې په دې باغ کې زموږ مرسته چا نه ده کړې یوازې راځي او زموږ باغونه ګوري او بېرته ځي نو امید دې باغونو کې دا سږ کال ته تمه لرو او ته خواهش کوو چې باید مرسته وکړي ځکه سږ کال موږ په دې ویره کې چې د دې باغ اجاره به هم زموږ پوره نه کړی شي نو په غږ هم کوو چې د دې خلکو سره چې چا باغونه خراب شوي دي یوازې زموږ نه ده بلکې د نور باغونه هم خراب شوي دي په هغوی باندې هم غږ کوو چې د خلکو سره مرسته وکړي او دوی د تاوانونو او خسارې نه بچ کړي چې آینده دپاره بیا دغه کار ته لاس ورکړي دغه د باغونو دا کوم د شغل چې خراب شوي دا موضوع خو به تاسو د زراعت ریاست سره شریکه کړي نو البته ما نه ده شریکه کړې شاید زموږ مشرانو شریکه کړي ښه ډېره مننه قاري صاحب تاسو ته ښه وخت او ښه کار ژوندی اوسئ کور ودان او ښې چارې چې زموږ خواته راغلی او زموږ د باغ نه هم لیدنه وکړه تاسو نه هم مننه کوو هر کله راشئ درنو لیدونکو نو دغه وا زمونږ د نن ورځې خپرونه چې د سرکاڼو په ولسوالۍ کې د شلتالانو په باغ مو درته لرله نو باغونه د خلکو خبرې ما اورېدلې حقیقت چې باغونه ډېر خراب شوي دي خو دومره هم خراب نه دي که کوم ملګري غواړي چې شلتالانو باغونو ته راشي نو مطلب باغونه دا وخت ښه رسېدلي دي یو اندازه حاصل پکې شته دی ستاسو د خوراک کېږي نو تر بلې خپرونې موږ له بیا راکړي اجازت د خدای په امان